السلام علیکم. امید چې تاسو روغ جوړ او صحتمند اوسئ. نن داسې یو شخصیت موږ ځان سره لرو چې مختلف ملکونو کې ګرځېدلی، د هغې ځي مایندسیټ او بزنسونه یې کتلي چې څنګه ده، مختلف کاروبارونه یې شروع کړي دي، آنلاین بزنسونه یې شروع کړي دي، یو به حساب نیسو، مکتبونه یې شروع کړي دي خلکو دپاره، یتیمانو دپاره یې کومکونه شروع کړي او ورسره څنګ کې رحمت الله نوروز صاحب. څنګه یې صحت هم قدر په خیر دا ما ځکه ویلې چې دونه کم وخت کې او دونه عمر کې دونه زیات راسته راوړنه کول اسانه کار نه دی، که نه ما ته خو دا څه ښکاري. مونږ تاسو نو مختلف خلکو نه په مختلفو صفتونو پېژنو. مثلا څوک وایي چې ښه دعوي ده، دعوتګر ده، څوک وایي ډېر ښه مایندسیټ لري او بزنسمین ده، څوک وایي ډېر ښه ورور ده. دا ټول اورېدلي دي، خو زه غواړم همدغه ټول شیان تاسو خو نور چې تاسو د رحمت الله نوروز کرکټر په کوم شخصیت کې ګورئ تاسو؟ جزاک الله خیره. دا ډېر ښه پوښتنه ده. اصل کې یو مسلمان نه دا توقع کېږي چې هر کار کوي هغه باید په احسن عمل باندې وکړي، ځکه چې قرآن هم وایي، قرآن په سوره ملک کې وایي چې الله سبحانه وتعالی د دنیا د امتحان لپاره پیدا کړې ده، مرګ او ژوند. تاسو ګورئ کوم یو پکې احسن عمل لري، الذي خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا. نو منږ چې یو کار کوو دا باید په هغه احسن ډول باندې وشي چې ناممکن دی دنه نور ښه وشي. او یو قصه هم ده، متاسفانه د عالم او د کس نوم ماته یاد نه دی، لیکن دا قصه راته په یاده ده. د یو کس ورته د نجاري کار راوړو، چون پیسې ورته در کمې ورکړې، ده ورته هغه کار وکړو، خو پوه شو چې په حیث مسلمان ما بهترین ډول سره دا کار نه ده کړی، دا زوروي. بیرته یې کس زنګ وهو چې ته دغه سامان د بیرته راوړه، زه یې صحیح جوړوم بیرته یې در کومه ده، حالانکې ته ماته کمې پیسې راکړي دي، خو باید زما په هغه طریقه باندې دا کار وکړم چې دنه بغیر بل بهتره لاره وجود نه لري. بل طرف ته چې وګورو، رسول الله صلی الله علیه وسلم یو پیغمبر په حیث هغه بهترین نبی او پیغمبر د الله سبحانه تعالی، په یو پلار په حیث بهترین پلار د دنیا او نیکه و، د یو خاوند په حیث بهترین میړه او خاوند د جهان و، چې ته هر یو کتاب کې وګورې په حیث یو دوست په حیث د هر یو چیز وګورې، نو هر چا به دا ویل دا بهترین دوست دی، چا دا بهترین استاد دی، نه دا بهترین پلار دی، نه دا بهترین بابا دی. نو په حیث مسلمان موږ چې هر کار کوو هغه کې باید خپل جد و جهاد وکړو. دا د قرآن د سورة عنکبوت آیات هم چلن دی که تاسو خپل جد و جهاد کوئ، نو الله به انشاءالله که الله لاره کې جد و جهاد کوئ، الله به ته حتما دروازې خلاصي، لاره به ته اسانوي. زما په نظر کوم کارونه ما کړي دا ډېر ناچیز دي او ډېر لاره لا پاتې ده، ډېر سفر پاتې دی، ډېر شیان چې هغه باید اصلاحات پکې راشي، ډېر شیان چې هغه باید وشي. لیکن دا زما عادت دی په حیث یو مسلمان، او دا عادت دی سیرت النبی صلی الله علیه وسلم نه ما اخیستی دی چې هر کار زه کوم هغه باید پرفیکټ وي، هغه باید بهتره وي، اقلا زما د انساني امکاناتو مطابق هغه باید داسې وي چې هغه نه زه نور بهتره کوی نه شم. بشک خدای نور ورسوه. نوروز صاحب، ما اورېدلي چې تاسو شروع ته سیټیان د ریکارډینګ نه کړې وه دا اوله کې